اوبه 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 کنه اوبه 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 مال اوبه کنه اوبه کنه مال اوبه مال اوبه اوبه کنه اوبه کنه مال اوبه مال اوبه کنه اوبه کنه اوبه کنه اوبه کنه ویم په دنیا کې ما تر دومره بیوقوف انسان نه ښکاري د خدای مسلمانه دا چل خو زه هغه ځای کې په ځان راولم چې کوم ځای کې ګوتو به نه میلاویږي زه بچي ته اوس اوبو پسې ګرځه او زه به درنه موټر سایکل او هندوانه یوسم داسې ستا په شانتې مې ډېرونه دوکه کړل ته هم پکې ګرځه اوس زما موټر سایکل بیرته راځي اوبو مدینه کې پته نه لګي اوس راپسې ګرځه بچي کوم خوا لاړ شم داسې نه الحمدلله الحمدلله دلته خو روژه ډېره ښکلې روانه ده نن او که نه لومړۍ روژه ده ها زه ټیک شو زه ټیک شو نور ګپ بیا د روژه ماتي نه پس ولګو زه السلام علیکم السلام علیکم میره خان بابا دا سوګو دا مې عمرګرو زویا خان بابا زه لیک بار ته وځم دا روژه په ځان لنډم روژه خو په ځان لنډې زویا خو زما یو نصیحت واوره چې بار ته خو ځې خو ګوره د چا په سر غیبت ونه کړي دا غیبت په کیسه ته وي خان بابا دا غیبت دې ته وایي زویا چې د یو بل په سر خبرې کول د یو خبره یو ته کول او د بل خبره بل ته کول بس چاته مې کوم ورځم صحیح ده زه ټیک شو ها دا روژه ده ګوره خیال کوه زویا ډېر بد د دې ځای نه ښه ځای نشته دی داسې کار به وکړم همدې روژې له به همدلته کې درز ورکړم خو مړه ځانه ته ډېر بد ښکاري چې یوازې خورمه د هندوانه راشه مړه لومبي فقیري ترین کومه ځکه چې دا روژه په هغه هم ماتومه هغې دې بېوقوف ته وګوره اوبه وله راوړم چې دونه راباندې خفه کېدي نو 1,000 روپۍ به دې نغدې راکړې او د خدای مسلمانه د 40,000 روپو مې دنه موټرسایکل راوستې او د 500 روپو مې دنه هندوانه راوړه فقیري ترین کوم فقیري ته نورې خبرې خوشي دي اوچت که کنه د خدای مسلمانه رینګ پکې درځي اوچتی نه دا مغازی دی یار دې ورکې سوي الو فقیري کوم ځای کې کورم کنه یار مړه کور کې څه کې د خدای مسلمانه بار ته روزه د ډاکټر پټي کې راته ولاړم شاه وزر بار ته روزه ده مړه ته روژې ته وګوره ستاره کارونو ته وګوره سړیا روژه ماتې نه پس په ګپ لګو مړه ماښام پرېږده مړه خو اوس روزه که نه یو 5 منټو له یار تا سره مې ډېر ضروري کار دی ښه زه دا دې در ووتلم یار زه دا دې در ووتلم بس ښه ده کار وشو ورېږه مړه چې کاشف سره مې یو ګوته وکړم دا نه کړو نو څه به کوو من خو هسې مې خورو چې په هغوی مې ماتې کړو مړه کاشفه کوم ځای کې بیټک کې لډو ته ناست دی مړه د خدای مسلمانانو په روژه کې څوک لډو کوي بار ته روزه د ډاکټر هغه پټي شاه بزر راځه تا سره مې کار دی او شاه بزر راځه بس ښه ده اوس په فقیري هم راشي او کاشفي به هم راشي ما دې روژې له به همدلته کې درز ورکړو الیا دا خو غرمني را روان دي غرمنيه خبره وره دلته راشه مړه میره قره څه راته وې د خدای مسلمانه دلته کې څه کې میره په ځان باندې دا روژه لنډم ته مو اوس روژه نیولې زه خو به وړو سوی یم نه یاره نه نو ولې تا باندې روژې وړي څه ما ته خان بابا وي دا کال په تا باندې روژې اوړي نو نیولې مې دي یاره دا نکې دونه هوښیار دی د زه بل ورځ دومره ولیم که نه چې مړه اوس دونه ورته قارم چې څه ښه دی نشته دی راشه مړه په ده باندې دا روژه ماتوم نه نو تا باندې روژې وړي او په ما اوړي که نه ته دا غاښونه وښایه دقلته خو ته بېوقوف انسان د خدای مسلمانه د جامې یو غاښ نشته په تا باندې نه وړي دا خو ما ته نیکه بابا نه ویلې چې د جامې د یو غاښ نه نو روژې در باندې نه وړي نه وړي را باندې مړه نیکه ته نه څه پته لګي د خدای مسلمانه ما تپوس کړی دی که نه یار د خپل مشرانو نه بس زه به داسې کار کوي دا روژه ماتوم ورکوي دلته نه زه نه ماتوم د الله نه ویرېږه
د خدای مسلمانانو خو دلته بیا ماته کو که نه خبرې ته غوږ کېږدی دا ستا پلار نه دی ستا پلارو هغه زه څلور ځله جرمني ته بوتلی یم علیجان خواله که نه نو زه به تا جرمني ته هم بوځم ښه په جز کې صحیح دی زه معتوب یم صحیح ده که نه ټیک دی جرمني ته دې بوځم ښه خو تا باندې 100 روپۍ خرچه راځي 100 روپۍ ما دې راکړه دا ما به 500 روپۍ اخېستې ده دا والا خو هغه فقیریم راغی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلی یارونه علي خیر دی یلکه پرندوانه سکه دا دې جوړې روژه ماتي له راغشتې داسې ښکارېږي اورې د خدای مسلمانه فقیریه او وایم دا روژې ډېرې سختې دي دا روژه ماتونه دا څه ګډې وډې وې مسلمانه د خدای نه ویارېږه یاره دا خو ورته تمام وي خو بس ماتي یم څه ورسره کو د خدای مسلمانه دا خو ډېر روژې دي دا لومبۍ به وکړو او اخري به ونیسو ځه کاشف راځه که نه کاشف راشه السلام علیکم وعلیکم السلام کاشفې څنګه چلې رالي په هندوانه باندې څه کې پرندوانه څه کې د خدای مسلمانه د څلور واړه ورته کینو او دلته کې خورو نه مړه زما خو روژه ده راته څه وې ظالمه وي زما روژه ده نو د دم روژه ده زما هم روژه ده د دم روژه ده نه ما ظالم په پلار مې مړ کې سو دا پټ عبادت دی چاته پته نه لګي چې د روژه ده خو د کوژه ده بس ماښام ته پر شونډو باندې لاس راکاږه بس اوچې به شي دا چاته څه پته لګي راځئ مړه کینو ظالمه که پلار مې خبر شو وژني مې ساده دی داسې وي د خدای مسلمانه مړه اوس وایه فقیریه که نه مړه راته نورې به مې وکړې دا یو به پکې وخورو واه کینه بسم الله الرحمن الرحیم ګلو کو د خدای مسلمانه څومره خوږه ده ما کسی وینه نشته دا واکه وینه کې ولګیا میرا خورا مالک درابا لږ صبر وکړه ها بیٹا کې مانګه کان ټوپونه وای زرا کا کنه پورا شپ واره مړه خورا سوچ مکو خورا ورولیا دا غټه اندوانه دا به ختمول غواړي اورې مرګري رو خورا ها من دا یو وره من سره رو خورا خدایا د جهنم د سختې نه مخاطب دا خو ډېره ګرانه روژه نیول یار خېټې رو دغه چالو که ها ورولې ورته بله لکه راکه که نه ورولې ورته کاشفي داسې کار یې که خورا مالک درابا ما زما پلار بیمار دی مړه هغه یې روژه ماتې راوړم ته څه ویې لکه خبره واوره قرا قرا راشه که نه مړه خبره وره اوف ریشه خبره ده اورې دا یو نیم یار د لستونې مار خیږي لکه دی چې د سم دم کټی راپاسولې اورې او په یوې ټنګرې دوکه کړو کاشفه فقریه دا خبره پرېږده ظالمه پرزي روژه مو ماته کړې پرزي الله تعالی له به څه جواب ورکوو مرګرو خفه کېږې مو په یوه ټنګرې باندې روژه نه ماتېږي که ته غونډې هندوانه مو خورې که نه نو ستا نه ماتېږي سر ته وخته زه جیزو ته ښه ده چې زما روژه نه ده ماته زه م ورځم کور ته ته به بیا غلام کړی ده اوس په هندوانه هم د خلکو نه پټې خوري بس کسانو باندې خوښه مې روژه ماته کړه بس اوس په دا هندوانه دلته کې ختمه کړم دا نو دغه ته خورم الله د روژې د زبرګې میاشتې ته وګورو دا ظالم روژې خوري اورېږه ښه زما خو د باندې وس نه رسي زه خو سپین ګیر یم خو زه تا پسې خپل بچي راغواړم زه به دې اوس خوښ شم ښه غرمنیه خدای دې ښه کړه چې کم خاورک شوی چې په دې بوټي خو دې لږه سپری کړې وه که نه ظالمه میرا خان ما چې په ځان روژه لنډوله هلته قراقر ماما ولاړو او ښه غټه هندوانه وه او ما ته یې موازه کړو او ویې خوړه ملګري یې م راټول کړي تا خو نه ده خوړلې میرا خان بابا ما ته یو چک وو خو ماته شوې مې نه ده
روژه دې نه ماته شوې نه خان بابا روژه دې ماته شوې ده ظالمه وال خو مه کوه ما د قراقور ماما وی ستا یو غاښ نشته په تا باندې روجې نه وړي خدایا یا بیوقوفه خلک چې قربانۍ له څاروي اخلي نو د هغې غاښونه ګوري چې غاښونه یې برابر دي که نه چې غاښونه یې برابر دي نو قرباني پې کېږي او چې غاښونه یې نه برابر بیا پې نه کېږي ظالمه ته ولې نه پوهېږې وال خو مه کوې که نه ما ته څه پته وه ظالمه چې یو پرزي روژه وخورې که نه یو پرزي نو که بیا شپېته روژې پرله پسې ونیسې که نه نو هغه ثواب یې نه کېږي کومې چې د پرزي روژې وي زه قراقور ماما ته وکړم ما ته خو پته نه وه شابه ځه وځه که بیا مې ورته ولیدې که نه قراقور سره چې خپې لاس در باندې مات کړم ظالمه ما دې وکړه ښه دا دې بچي هغه روژه چې خوړه هغه داري ها تا روژه خوړه خو دې شترونه ما خو هندوانه خوړه نه نو ته د روژې زبرګې میاشتې ته نه ګورې چې ته روژې خورې ولې ته مسلمان نه یې خو دې شترو چې مسلمان یم مسلمان پرېږده بابا چې لږ نور مو وشو دا یاد چې بیا روژې نه خوري بس بچي بس روژې خوري سړی ویني که بس بچي بس راځئ چې ځو بس بچي بس راځئ چې ځو وای مورې که نه د خدای مسلمانانو داسې خو خپل دشمن هم نه وي لکه دا زم چې ووالمه خو دا زما یاد دي که نه بیا به روژه نه خورم الله دا کوم مسلمانان چې تا پیدا کړي یا الله ما خو د دوی د داسې وال وخوړل چې زما دا یاد یم زه به په خپل عمر کې روژه ونه خورم الله چې ستا وال به داسې وي خدای د خپلو والو نه مې وساتي یا الله د خپل قهر او د غضب نه مې وساتي زمان الله تا ته توبئ بیا به روژه نه خورم الله ته مې معاف کړي یا الله ته مې معاف کړي الله ده ته وګوره ورېږه چې ورشم اوبه ویمه دې اوبه خو زه د موټر سایکل نه سایکل ته کړمه دی بیا وایي اوبه ویم خدای شته که نه چې په ډزو لګې که نه اوم به یم رانه ونسکې دی بیا وایي اوبه اورېږه اوبه در باندې وسکه والسکه اسکه اوس اوبه روره اوهو دا خو مړ شوی دی دا ولې وروره دا په دې لار کې پروت او مړ دی خو 15 منټه مخکې د ما نه اوبه وکړه دا دې څوک وی لالا دا د سره دا د ضرور دی دا موټر سایکل والا نه چې ما نه بوتلی و ولې نه مکه موټر سایکل والا روره ما معاف که ښه ستا د ورور ما نه اوبه غوښتې او ما ولې ور نه کړې ما معاف که ای وروره خو ما ستا نه دا موټر سایکل پټ کړی نو نن به زما دا روډ نه مړ کېده ای وروره ما ته معاف که